السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بونیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو داسې نظم وړاندې کوم کوم نظم چې غنی خان په 2 فروری په کال 1980 کې لیکلی دی. میاشت هم 2 تاریخ هم 2 او غنی خان دا کلام چې لیکلی دی دا د خپل د وفات د ورځ نه 10 کاله مخکې لیکلی دی، یعنی دا بالکل د بوډاتوب په عمر کې لیکلی دی. د دې نظم سرنامه نشته دی او دا نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې په 4 باندې رقم شوی دی. غنی خان د دې سرنامه سوالیه نښه لیکلې ده. راځئ چې وړاندې دا نظم اورو بیا په خبرې کوو. غنی خان وایي هغه سوز لاړ هغه ساز لاړ، زه د سنه شیرونه جوړ کړم، رنګین باغ د زړګي مې ایرې شولو، زه د سنه ګلونه جوړ کړم، هغه ساز او نور مې د زړه شو ورک، تش د خاورو یو سارا پاتې شو، سمندر شو وچ سپی خاورې شوې، زه د سنه لارونه جوړ کړم، هغه عشق چې مرور شولو بس یو سوی ارمان یې پاتې شو، او چې ارمان د جانان هم خاورې شو، زه د سنه شیرونه جوړ کړم، چې ځوانۍ که جانان که یو خوب و، زما ښکلې دنیا یې ورانه کړه، رباب مات شو ګوتې مې شلې شوې، زه د سنه سرونه جوړ کړم. زما عزتمندو غنی خان د ځوانۍ هغه قیمت ځوانانو ته بیانول غواړي او بیا دا یو پیغام ورکوي چې دا ځواني الله درکړې ده د څه دپاره، یعنی چا چې درکړې ده د هغه په لټون کې ولګوه، دا نه چې چا درکړې ده نو د هغه د غیر په لټون کې چې ولګي، داسې نه ده. غنی خان وایي چې هغه سوز لاړ هغه ساز لاړ، زه د څه نه شعرونه جوړ کړم. غنی خان سوز هغه جذبه هغه تپش هغه سویچی هغه لاړو هغه د سسیو هغه ساز هغه خوشحالي هغه سر د ځوانۍ هغه لاړو، زه د څه نه شعرونه جوړ کړم. اوس شعر د څه نه جوړم؟ مقصد دا دی د دې کلام نه معلومیږي دا چې غنی خان د شاعرۍ ټوله حصه دا په ځوانۍ کې لیکلې ده او معلومیږي دا چې د غنی خان تمام کلامونه چې دي په دې کې یو سړی په موندلو باندې هم سړی تلاش کوي کنه، په تلاش هم ورته مجازي کلام نه میلاویږي. غنی خان چې بحث کړی دی مخاطب شوی دی نو د خپل حقیقي جانان سره مخاطب شوی دی. غنی خان کو مینه لوستې ده، د خپل حقیقي جانان مینه نوستې ده او کرلې ده. غنی خان چرته د اسبابو او د غیر الله مینې د خلقو په زړونو کې نه دي کېنولي. نو معلومه دا شو چې غنی خان یو داسې زلمی و چا چې خپله ځواني د الله په مینه کې او د الله په لټون کې تېره کړې ده. اوس بوډا دی، مرګ ته یې 10 کاله پاتې دي. نو غنی خان وایي چې یاره ما کو شعر جوړو نو هغه زما د زړه آواز و او زړه ما په ځوانۍ کې الله له ورکړو، ما د الله لټون کو، د الله د لټون په نتیجه کې چې به کوم حالات په ما راتلو چې هغه به د طبیعت موافق نه و، نو هم دغې به زه په نظم لیکلو او په شعر ویلو مجبوره کړم. اوس ځواني لاړه او د ځوانۍ د تلو په وجه باندې لټون چې دی هغه کمزوری شو، خپې شلې شوې، سترګې ړندې شوې. نو اوس څنګه به زه شعرونه جوړ کړم؟ ځکه چې کیفیت په ما نه راځي او هغه الهام نزول چې دی په ما باندې نشي کېدی، کوم چې به په ځوانۍ کې د الله د لټون په برکت باندې ډېر ښه کېدو او په اسانه او ډېر به کېدو. رنګین باغ د زړګي مې ایرې شولو، زه د څه نه ګلونه جوړ کړم. غنی خان خپلې ځوانۍ ته رنګین باغ ویلی دی او دی خپلې ځوانۍ ته نه دی ویلی. زما عزتمندو دا هر ځوان ته غنی خان دا یو پیغام ورکوي چې ستا دا ځواني چې دا رنګین باغ دی او دا ځواني به نه ځي، نو ته به د دې رنګین باغ نه ګلدستې ګلونه به وشو کې ګلدستې به یې جوړې کړې او الله له به یې وړې، خپل رب له به یې وړې، خپل جانان له به یې وړې. خو که چېرې دا ځواني او دا رنګین باغ دی په لهو لعب کې تیر کو نو نه به ګل اوسې او نه به ګلدستې اوسې، بیا به هلته کې ستومانه. نو غنی خان وایي چې یاره زما هغه رنګین باغ چې و د زړه ایرې شولو، رنګین باغ څه و؟ ځواني وه، د ځوانۍ زور و او د لټون برکت و.
نو زه اوس د څه نه ګلونه جوړ کړم؟ زما دا کلامونه خو ګلونه دي، ګلدستې دي. نو دا به څنګه کېږي؟ لکه عشق د زړه په زور کېږي، او د زړه زور په ځوانۍ کې څه وایي. نو دا کلام ویل دی او کو هر څه چې دی دا هم د ځوانۍ په برکت باندې. غني خان وایي چې هغه ځواني لاړه، نو اوس ګلونه نشم جوړولی. هغه ساز او نور مې د زړه شورک تش د خاورو یو سارا پاتې شوم. غني خان بیا خپل حال بیانوي چې یاره ځواني چې لاړه نو رڼا هم لاړه، د زړه هغه رونق هغه ختم شو، ورک شولو. زړه چې په څه باندې ښکلی کېدو، څه باندې به ښایسته کېدو، هغه د ځوانۍ د طاقت په وجه باندې هغه ورک شو. اوس زه د تش د خاورو یو سارا پاتې یم چې پکې یو ګل نشي ټوکېدی. سمندر شو وچ، سپۍ خاورې شوې، زه د څه نه لالونه جوړ کړمه. غني خان وایي چې یاره سمندر وچ شو، یعنی ژوند چې دی هغه زما په ختمېدو شو، او سپۍ یعنی ځواني چې ده هغه خاورې شوې. سمندر کې سپۍ د میانو یو قسم وي، او په دې کې لالونه الله سبحانه وتعالی پیدا کوي. نو سپۍ په سمندر کې او لالونه په سپو کې. چې کله سمندر وچ شي سپۍ به کم ځای نه شي، سمندر وچ شي نو سپۍ به مري، او چې سپۍ خاورې شي مړې شي نو لالونه به د کم ځای نه راخلي. نو غني خان وایي چې یاره زما ژوند په ختمېدو شو، ځواني مې چې د لاړه خاورې شوله. اوس زه د څه نه لالونه جوړ کړم؟ لال د څه نه جوړ کړم؟ د لټون هر یو لمحه دا لال دی. دا کو ستا په خوله باندې هر یو لفظ راوځي ستا په ژبه باندې، او کو په ذهن کې دار خیال راځي، خو دا لالونه دي. او غني خان وایي چې هغه اوس زه نشم کولی. څنګه چې په ځوانۍ کې کېده داسې نه کېدل، داسې اوس نشي کېدی. هغه عشق چې مرور شولو، بس یو څه ارمان پاتې شو. کم عشق چې په ځوانۍ کې ما کو هغه لاړو، مرور شو، یعنی زمانه لاړو. ځکه چې ځواني لاړه، لکه څنګه چې ما ووي چې عشق او مینه دا د ځوانۍ په زور کېږي. نو ځواني لاړه نو عشق هم مرور شو. بس یو څه ارمان پاتې شو. څه پاتې شو؟ یو څه، یعنی کم عشق چې ما کړی او کم د عشق کم اور چې په ما بل شو په ځوانۍ کې، نو د هغې اور خو مړ شو، خو اسوی پاتې شو، ما سوځئ. یعنی په ځوانۍ کې چې د الله په مینه کې ما کمې فیصلې کړي، د دنیا نه ما کم مخ اړولی دی، نو د هغې هغه دنیوي نقصان ما ته اوس مخې ته راځي چې را په دنیا کې مې اوس دا نقصان به وي، دا به وي، دا به وي. هغه سوی پاتې شو. چې ارمان د جانان هم خاورې شو، زه د څه نه شعرونه جوړ کړمه. نو غني خان وایي چې هغه عشق چې مرور شولو، بس یو څه ارمان پاتې شو. اوس د دغې هغه عشق چې دی هغه سوی پاتې شو، چې کوم اور په ما بل شو د هغې سوی پاتې شو، ارمان پاتې شو، چې افسوس یو خوب پاتې شو، افسوس چې دغه اور نه مړ کېدی او بلېدی را باندې همیشه دپاره، او تر دې چې په ځوانۍ کې خپل رب لتلی وی. غني خان مقصد دغه دی چې ارمان د جانان هم خاورې شو، زه د څه نه شعرونه جوړ کړم. اوس د جانان د موندلو ارمان چې دی نو دا په ځوانۍ کې چې یو بوډا شي انسان، دا 83 کالو شي، دا 70 کالو شي، دی په جانان څه کوي که نه، مجازي جانان چې. نو دغه رنګې حقیقي جانان چې دی د موندل هم د لټون په ځوانۍ کې کېږي، او په ځوانۍ کې د لټون الوت ډېر زیات سوی. په ځوانۍ کې چې یو قدم واخلي الله طرف ته، او په پیرۍ کې چې ټول عمر ولګي، دا برابر نه دي. نو غني خان څه وایي چې ارمان د جانان هم خاورې شو، زه د څه نه شعرونه جوړ کړم. بس ځواني چې لاړه نو هغه ارمان هم خاورې شو، بس شعرونه به د څه نه جوړوم. چې ځواني که جانان که یو خوب و، زما ښکلې دنیا یې ورانه کړه. غني خان ځوانۍ پسې ارمان کوي چې ځواني وه که نه دا یو جانان و، لکه دا ځواني خو ما زما دپاره جانان هم، دا جانان ماله د ځوانۍ را کړی دی، ځکه چې ما ځواني لګولې جانان په لټون کې، نو که جانان ما موندلې په ځوانۍ کې مې موندلې، یعنې ځوانۍ د برکته یې موندلې. چې ځواني که جانان کو یو دا یو خوب و، خوب سړی په ودې ځان خبر نه، یو خوب و، زما ښکلې دنیا ورانه کړه، زما چې کومه ښایسته دنیا و د لټون
د الله د موندلو ارمان هغه خاورې شوه. رباب مات شو، ګوتې مې شلې شوې، زه د څه نه سورونه جوړ کړم. اوس رباب څه چل کوي؟ دا ټنګار کوي. ګوتې څه چل کوي؟ ګوتې ته ټنګار وباسي. نو غني خان وایي چې رباب مات شو او ګوتې چې دی هغه شلې شوې. نو د مات رباب نه شلې ګوتې، بیا چې شلې ګوتې نو څه به ترې ټنګ وباسي. نو غني خان وایي چې رباب مات شو، ګوتې مې شلې شوې، زه د څه نه سورونه جوړ کړم. اوس سور او دا د رباب هغه ساز زه د څه نه جوړ کړم، یعنې په څه یې جوړ کړم. دې دپاره خو ځواني پکار ده، دې دپاره ژوند پکار دی. زما عزتمندو دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوی د الله د رضا لپاره نور خلقو ته ورسوي. الله مو خوشحاله کړي.